او خدای پاک د فراخي او د تنګي مثال هم ښيي. یو سړی د غریب طالوت او خدای بادشاہ که نو فراخي د خدای پاک په دست کړ. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا قالوا وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله بعث لكم طالوت ملكا قالوا أما يكون له الملك علينا ونحن أحق منه بالملك ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في الجسم والعلم والله يؤتي ملكه من يشاء والله عليم حكيم. ولما فصل طالوت بجنوده قال إن الله مبتليكم من نهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة اليوم جالوت وجنوده. بني اسرائیل نه پس یو د موسی علیه السلام نه پس یو ډله د بني اسرائیل او قصه درته معلومه ده د جهاد په سلسله کې وی یو ډله و د بني اسرائیل باغی یو بادشاہ حمله وکړه کافر د هغه نوم و جالوت او د دوی نه کلي واغېستل علاقې ته واغېستې او ښځې ماشومان یې ته بول نو خپل پیغمبر ته درخواست وکړه چې صاحب موږ له یو بادشاہ مقرر کړه چې جهاد ورسره وکړو. بس مسئلې ته معلومیږي یو دا چې جهاد به د بادشاہ په نگرانۍ کې وي امیر به شخصي طور سره یو ډله لاس ټس ټس وکړي کشمیر کې فلسطین کې قبرص کې هندوستان کې نو دا شرعي جهاد نه دی دې باندې خو به تاسو مړه کړي نو ځان وجل خو مقصود نه دی چې ته یو ټس وکړې یو سړی ته مړ کړي بیا راوتښتې هغې راشي په کلي د کلی نه ښځې بوځي ځوانانې بوډیګانې څوک استعمال کړي څوک مړی کړي او بې ګناه خلک پکې مړه کړي نو دا خو د جهاد طریقه نه ده. نو امیر به د جهاد بادشاه وی ځکه جهاد یو اجتماعي عمل دی لکه حج بغیر د امیر نه او جهاد د امیر نه بغیر نه. شخصي طور سره ډلې چې جهاد لذي دا غلطي کوي ځان به ووجنې څه فایده وشو ځان وجل خو مقصد نه دی یا دا نوجوانان په جذباتو کې راولي حالکه داسې چل نو وی امیر راله مقرر کړه. دویمه ته دا مسله معلومیږي چې هغې زمانه کې سیاسي امور او د انتظامی امور مشر به یو او د دینی او د تعلیماتو مشر به بل ځکه پیغمبر چې شته نو بل امیر ته ساجت وینه بل امیر مقرر پیغمبر با سیاسی امور و انتظامی امور نه سنبالول. دا اول په داود علیه السلام کې خدای جمع کړ. داود علیه السلام بادشاہ او پیغمبر او به دا غزوی بادشاہ او پیغمبر به زمون پیغمبر علیه السلام هم بادشاہ او پیغمبر کني په خوا به داود علیه السلام نه مخکې داسې چې د پیغمبرۍ کار به یو کو او د بادشاہ او انتظامی امور به بل شا کول. دا دغه زمانه خبره ده. داود علیہ السلام لا دې فوج کې دې الګ وی سیب سو کمیر را له مقرر کړ چې جهاد وکړو. پیغمبر ورته وایي د دې پیغمبر نوم شمویل علیہ السلام وی اسنه کې جهاد در باندې فرض شو به جهاد نه کې وی ولی بنګو زمونږ نه کلی غشتې دي خزې رانه غشتې دي بال بچ به رانه غشتې دي مونږ به جهاد نه کوو. خدای وی خدای خبر دی ظالمانو نه اوس خو ډېرې چغې وایي خو چې بیا وخت راشي بیا پکې مخلصان ډېر کوي. نو چې امیر یې ولا مقرر کوي ستاسو طالوت امیر شو. هغوی طالوت زمونږ څنګه امیر کېږي
دا غریب سړی دی نه مال شته نه څه وی دا د خدای پاک کار دی خدای باډي غټه پیدا کړې ده او علم د بادشاه او انتظامی امور یې ورکړی ده بادشاهي خو په مالدارۍ نه ده په صلاحیت ده خدای صلاحیت پکې د علم پیدا کړی دی او بدن یې غټ کټ دې نه معلومیږي چې مشر سړی باغی چې د پوهې خاوند دی د علم دویم دا چې روغ جوړ بینا سړی به کوی مشر د جنگ او د بادشاه مشر ښځه نی معذور سړی نی شل او ګوټ سړی نی ځکه هغه نشي کولی مریض سړی بني چې داسې مرض یې خطرناک نوی بدن هم ستاسو نه ښه دی او علم هم ستاسو نه ښه دی که غریب وي نو غریب دی دا غریبي او مالداري خو د خدای په اختیار کې به چپ شو زه وی څه علامه دې راته وښوي د خپل بادشاه چې دا خدای مقرر کړی دی ښه علامه دا ده چې بني اسرائیلو کې یو صندوق و هغې کې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام یادګاري څیزونه جامې وې پکې چغۍ وه پکې او د امن او سلواسه بقایا پکې پراتو دا ته جالوت بادشاه وړي وی علامه دا ده چې دی به تاسو له هغه تابوت راوړي هغه وړي هغه چې به دوی سره مخکې به یې جهاد کې کېښود خدای پاک به فتح او نصرت ورکړه نو د پیغمبرانو تبرکات ساتل دا ثابت دي په احادیثو کې او په قرآن شریف کې او ذریعه د برکت ته د خدای طرفه هغه صندوق چې باغی چرته کوم کلي کې وساته په هغه کلي به وبا راغلی یو څلور پنځو کلو بدل که ټول کلو باندې وبا راغله بس هغوی په غویانو باندې وتړه او دا صندوق یې بني اسرائیلو ته راخوشې ملائکو هغه غوام راوستل سهار وختي د طالوت په کوڅه کې ودرول طالوت سے مزیدار صندوق وی دا صندوق هغه قیمتي سرمایه چې د پیغمبرانو یادګارو او یې کې د تسلی اسباب و د برکت هغه خدای پاک د طالوت په لاس دوی ته ورکړه هغوی راوشړه ملایکو راورسو ده ورته وی دا هغه شي نو خبره یقیني شوه ځکه پیغمبر هم ورته ووی او د قدرت د طرفه یو غیبي علامه مو لیده بس وی ډېره ښه ده طالوت زموږ مشر چې د فوج تیار کړه راتلل سخته ګرمي وه نو دا نهر اردن چې دی په دې راپورې وتېدل دشمن یې د نهر اردن نه دغه مشرقي جانب ته او دوی مغربي جانب ته طالوت صاحب ورته وایي ان الله مبتلیکم بنهر ولې خدای در باندې یو ازمیښت راولي مخکې یو نهر دی تاسو به هغه اوبه نه څښئ که چا اوبه وڅښلې هغه زما د فوج نه دی موږ سره جهاد نه شي کولی د خدای د طرفه یو امتحان یو ازمایش پکې چې دوی صبر کولی شي که نه جهاد کې خو صبر او استقامت پکارېږي نو چې د صبر مشق یې نه څه به وکړي تږي مو په نهر چې را روان کېدل نو بس خوږې اوبه یخې مزېدار خوږ نهر دی د هغې نهر سره نږدې دی بل جانب ته موسی علیه السلام زیارت هم دی او دا نهر بحر میت کې غورځېدلی بحر میت یو جیل دی یو لوی ډنډ دی 80 میله مربع چې هغې کې هېڅ جاندار شي نشته او سخت مالګیجن دی د انګریزانو ټولې جوړې کړي دي او خلک ورځي هغې دغه کې لاندې هغه جیل کې او د خپو باندې چې دانې وي یا څه مرض وي یا خارق وي په بدن هغې سره هغه خړ کېږي هېڅ قسمه جاندار پکې نشته نو بحر میت ورته وایي مړ دریاب نه پکې کب شته نه شمشتی شته نه مارغه شته دا نهر هغې ته غورځېږي نو چې دوی په نهر پورې وتل نو خدای وایي فشربو منه الا قلیلا منهم ټولو اوبه وڅښلې بغیر د لږو کسانو هغه ورته وایي خیر دی که یو غلط نوم هم دې وایسي په موټي نو د دې اجازت شته زیان بس ځان نه مړوه ټولو اوبه وڅښلې تږي مو او ګرمي وه او پیدل مزلې وې
نو خدای پاک وایي چې نهر نه پورې وتل چې چا اوبه وڅښلې هغه کېناست وایي مونږ خو جنګ نشو کولی جالوت سره به څوک جنګ کوي هغه ازمیښ کې پړه راغلل او چې چا اوبه نه وڅښلې هغې یو سله بین الله هغې وی بس مونږ جهاد کوو د خدای وعده په ډېروالي نه ده کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله ډېر لږ خلک ډېر کراته داسې شوي دي چې لږو خلقو لوی له شکست ورکړی دی د خدای په حکم نو پروا نشته که ډېرې پروا نه لرو او چې چا اوبه څښلې وي هغې نشو تللی بس په ځای کېناست دغه لږو کسانو کې داود علیه السلام و داود علیه السلام زلمی هلکو دغه وخت کې لا پیغمبر شوي نو هغه چې ته نه د واعظ په کتابونو کې لیکي یو درو کاڼو ورته وي مونږ ځان سره واله مونږ به دې په کار شو نو درې واړه کاڼي یې واخیستل راسره او د لختو د تبرونو د دې جنګ به نو جالوت هغه بلا راووته او فوج هم سره دی او هغه ټول د اوسپنې جامې اغوستې وې زغرې صرف تندې او سترګې ښکارېدل یعنې پر ځای چې چا ویشته نو خوږېده نه د اوسپنې کمیس داود علیه السلام ورته هغه درې واړه کاڼي په مچغونه کې واچول او تو یې کړه مچغونه چې شړق شو چې ویویشته په دې تندي رسا په تندي ولګېد نو خدای وایي وقتل داود جالوته وآتاه الله الملك والحکمه وعلمه مما یشاء داود علیه السلام ولګېد جالوت یې مړ او خدای والا بادشاهي ورکړه ځکه وروسته والا طالوت صاحب خپله لور ورکړې د هغه زوم شو او د طالوت صاحب نه پس بادشاه شو او خدای وایي خدای والا پیغمبري ورکړه نو داود علیه السلام هم بادشاه شم پیغمبر شم د طالوت صاحب نه پس خدای وایي ولولا دفع الله الناس بعضهم من بعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين که خدای داسې نه کولی چې بعضې خلک یې په بعضو دفع کولی نه نو ظالمانو خو به ډېره سرکشي کړې وه خو خدای پاک د ظالمانو دپاره خلک پیدا کړي د هغې هغه سرکشي ختم تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین دا د خدای آیتونه دي چې تی لولې خپل قوم ته پیغمبر علیه السلام ته خدای وایي او ته د پیغمبرانو نه ځکه یو انسان تعلیم نه دی کړی یو انسان له خط نه ورځي یو انسان زاړه کتابونه نه دی لوستی یو انسان د چا شاګردي نه ده کړې او صحیح بیان کوي نو دا علامه د دې چې دا د قدرت د طرفه دته ویلي کېږي نو دا ستا د پیغمبرۍ یو نښه ده دا د خدای آیتونه دي نتلوها علیک بالحق مونږ یې تا ته وایو ټیک ټیک رښتیا وانک لمن المرسلین ته د پیغمبرانو نه پیغمبر بیانات حقی نو خدای د جهاد په سلسله کې دا مثال بیان کړه چې ګوره طاعت د امیر ضروری دی او جهاد کې فیصله په ایمان او په اعمالو کېږي په ظاهري شوشا باندې نه ده او چې سړی مؤمن مخلص وي او طاعت کوي نو خدای په هغه له فتح او نصرت ورکوي لکه دا لږ خلکو او ډېر خلک یې دغه جالوت یې مړ کړ او د هغې فوج له شکست ورکړ او ټولې علاقې ته واپس واغېستې او یو غریب سړی طالوت خدای بادشاه کړ نو فراخي او تنګي د خدای پاک په لاس کې مخکې مشکي و او به یې خلکو باندې خرڅولی بیا بادشاه شو چا به اهل کتابو سره نکاح کېږي که نه کېږي عام علما په دې دي چې اهل کتابو سره نکاح کېږي د مسلمان سړي د ښځې سره خو موجوده اهل کتاب عام دا سیکولر دي لا مذهبه دي نو دوی هسې برای نام ځان ته اهل کتاب وایي که نه دي نو دې کې احتیاط پکار دی ابن عمر صاحب خو به د اول نه وی چې موجوده اهل کتاب سره نکاح مه کوئ دوی په شرک کې مبتلا دي دوی عیسی علیه السلام ته دریم خدای وایي او عام صحابه او علماو دا خبر رد کړې ده ځکه دا شرک یې خو اوس نه دی راغلی دا د حضور په زمانه کې د قرآن شریف د نازلېدو په وخت کې خدای پاک سره د شرک نه د دوی دوه احکامه جدا کړي دي یو د هغوی ښځه یې موږ له روا کړې ده دویم د هغوی ذبیحه یې موږ له روا کړې ده
ښځه به ته کې ځکه ښځه تابع وي د خاوند په مذهب کې ستا امید او که تا خرابوي نه پام کوه چې ونه کړې